محترم مفتي صاحب علي احمد ورور چې د کابل دروازې څخه را سره تماس ولې د پښتنه کوله چې که د سړي څخه ډېر منځونه قضا شوي وي دا منځونه به څنګه راګرځوي که یې طریقه راته وښیاست مهرباني به مو وي. منځونو قضا چې ډېره سي ته به تعین د هغه ورځې د تاریخ کوي د پلاني تاریخ د ماپښین منځ دا راګرځوم د پلاني تاریخ د مازدیګر منځ دا تعین وکړي او که چیرې داسې وي چې دا تعین در باندې سخت و منځونه ډېر دي تاریخ یې نه در معلومېږي نو بیا به داسې وایه په نیت کې چې د اول قضایي ماپښین د اول قضایي مازدیګر د اول قضایي سهار مثلا په ټولو کې به اول وایه یعنې تر پایه پورې چې ته دا قضایي راګرځوې چې ستا دا یقین شو چې بارانه پوره سو په ټولو کې به ته اول وایه ځکه چې دا اول قضایي د ماپښین دا د قضایي دې راوړي اوس د دوه ماپښین هغې پر ځای د اول ودرېدي نو دغه یوې طریقه ده که چیرې تاریخ در معلوم وو خو هغه تاریخ به یادوي چې د فلاني میاشتې د فلاني ورځ د ماپښین منځ یا د مازدیګر منځ که چیرې هغه نه و در معلوم درته سخته وه بیا بس د اول نیت پشکې کوه بس په دې طریقه راګرځي مراقي الفلاح کې راغلي دي صفحه ده 242 نو هلته وینې دا طریقه ورته ایښه ده چې اول خو دا ښه دي چې وینې دی تعین وکړي که تعین ورته سخت وي بیا نو د اول نیت پشکې کوي یا د اخر که اول نیت پشکې کوي که اخر نیت پشکې کوي په هر لمانځه کې چې د اول ماپښین قضایي شوي د اول مازدیګر قضا شوي دا نیت په پشکې کوي په دې انشاءالله هغه قضایي چې دی هغه راګرځي. تعلیم الاسلام رادیو